قریه دیگان ولایت خوست است، جایی که اعضای قوم منگل در اعتراض به کشته شدن 7 عضو یک خانواده 4 خانه را به آتش کشیدند. میگویند کسانی که مردم بیگناه را به قتل رسانده است در همین محل بود و باش داشتند. دغه ځای ته چې د کوم روغلی دی د منګلو کوم دلته چې د کوم ظلم شوی و کومه جبري شوی و کوم 2 نفره په شهادت رسېدلي دي د دغه په مقابل کې کوم روغلی دی د کورونه یې وسوه او د کورونه یې ویجاړ کړه د ونې یې ژوبلې کړې او په خاطر د دې چې بیا څوک دا شی قرباني کړي. این اعتراض خشمگین اینجا چیره خوانده می شود. رسمی که مردم محل در اعتراض به آنچه ظلم و ستم بر یک فرد می دانند انجام می دهد. از حکومت می خواهند هرچی زودتر کسانی که مرتکب قتل 7 عضو یک خانواده شده‌اند را دستگیر کنند. بر اساس گزارش ها دوشنبه شب چند فرد مسلح که حالا دلیلش اختلاف خانوادگی خوانده شده به شمول 4 کودک، 2 زن و 1 مرد، 7 عضو یک خانواده را اینجا به قتل رسانیدند. مقامات امنیتی خوست میگویند زنان و کودکان این خانه های سوخته شده را پیش از حادثه بیرون کشیدند و به کسی آسیب نرسیده است.